عبدالله نور ختم شو. ولسمشر څنګه نن ورځ یو فرمان صادر کړ او عبدالله یې څنګه ختم کړ، په همدغه ویډیو کې دغه جزئیات را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د یو ځانګړي فرمان له مخې اجرایه ریاست لغوه اعلان کړ او ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر وکړ چې نور پخوانی اجرایه ریاست ته څوک د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2 ورځې وړاندې د دویم ځل لپاره د ولسمشر کېدو په پار د لوړې مراسم وکړل. هممهاله پخواني اجرایه رئیس او په ټاکنو کې د ولسمشر غني سیال عبدالله هم د خیالي موازي حکومت لپاره په ارګ تسیر مسبیدان ماڼۍ کې د خپلې لوړې مراسم ترسره کړل. له ارګ څخه یوې موثقې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د ولسمشر د فرمان له مخې د روانې کب میاشتې له 9 نیټې څخه د ملي یووالي او اجرایه ریاست دوره بشپړه شوې ده او نور د دولت په تشکیل کې اجرایه ریاست نشته دی. ورته وخت کې یو فرمان چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او 15 مادې لري پکې په وضاحت سره ویل شوي دي چې د ښې حکومتوالۍ او یو ټول مننې دریځ لرلو لپاره او همداراز د ملي یووالي حکومت په پای ته رسیدلو سره پکار ده چې اجرایه ریاست لغوه د ټولو کارکوونکو معاشونه ورباندې بند او ټول توکي ارګ ته ولېږدول شي. د اشرف غني په تیر ولسمشریز فصل کې له ښاغلي غني څخه ولس بې شمېره تمې لرلې. هېواد ته ګڼ کارونه کوي خو د چارو د ښه تنظیم او ترسره کولو په وړاندې تل پر پخواني اجرایه ریاست ښاغلي عبدالله باندې نیوکې کېدلې. نوموړي به تل په لوړو بستونو باندې د تقرر او دغه راز د یو شمېر مافیایي کړیو او زورمندانو د ځپلو پر وړاندې خنډ جوړېده چې په دې چارې سره د ولسمشر غني حوصله تنګه شوې وه. تمه ده ولسمشر غني په روانو 15 کلونو کې له ګڼو ستونزو سره د افغانانو لپاره سوله، ښه اقتصاد او د ځان پر بسیاینې دریځ دروازې پرانیزي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.